نو عزیزانو انشاءاللہ ډېر ښه شی دی میدان ته به ټوپ کې بیا به ووایې چې انشاءالله نو د الله امداد به بیا در سره وي انشاءالله هر څه به کېږي. یو سړی په لاره روانو تپوس یې وکړو چې کاکا چرته ځې خرې مخکې و دی ورپسې و او ته روان یم غریب سړی ما بادشاه ورته وی چې څه وی هغه به درکم خو زه درنه یو څو تپوسونه کوم د هغې جواب راک ته چې څه وی زه به درکم. خروالا ورته ویل چې ووایه وی اول خو مې دا سوال دی در باندې چې د دنیا منځ کم یو دی. خروالاو خو زمونږ د پاکستان خروالا نه و هوښیار خروالا هغه ورته ویل د دنیا منځ ویلی و وی راځه دا خو دې ویل دومره معمولی خبره وکړه چې زما دې خر تم معلوم دی. بادشاہ اوس خروالا ته دا پته نشته چې دا بادشاہ دی خو هسې په هس څوک سور سړی دی او سړي ور سره خر له متیازې ورغلي دي خو چې متیازې کړي ویل دا د دنیا منځ دی زما خر د بل ځای کې متیازې نه کوي دا یې منځ دی. او بادشاہ دا صاحبه وی که یقین دې نه راځي نو بس پړی راواله او کچوای څلور واړه طرف ته دنیا کچ که دا یې منځ دی او زه خو مزدور سړی یم زه خپل کار پسې روان. بادشاہ وی فو په سم بلا واوړې او دا دنیا کچ کولی څوک چې دا دنیا منځ دی که نه ورته وی بس یو پوښتنه درنه بله کوم چې د اسمان ستوري څومره دي؟ وی د اسمان ستوري ویل دا ما ته معلوم دي روان دي په لاره د شګو یو لوی ډیری په مخه ورغلی ویل دا شګې دي ویل د اسمان ستوري دومره دي که یقین دې نه راځي نو ویې شماره دا ذراتو شماره دومره دي. بادشاہ وی خدا کاکا آخرینه تپوس درنه کومه چې دې وخت کې خدای څه کار کوي دې وخت ورته وی برادره دو سوالونه مې در ستا حل کړل زه پیدا روان یم ته په آس سورې دومره سپک خو راته مه ګوره ته راکوشه لخته واله دا خر شړه زه به په دې آس سور شم بیا ته تپوس وکړه او زه به جواب درکړم. الله دې سره د عقله بادشاہ په غرونو سر راکوشو خروالی په آس کېنولو د لګر لخته واغسته خرې شړه کله کله سره د عقله او سره د عقله لیونه په غرونو سر شوې ولې سره د عقله. که تاسو خیال وکړئ په دې پاکستان کې صرف دیر ډویژن ته د اسلام ډېر ضرورت و یعنی آغاز د اسلام د دیر نه کیږي با سواد ډویژن نه نو ما دا دیر څه غار حرا دی چې اول اسلام به دغه ځای نه را دغه کیږي. دا اوس الله دې چې چانه فهم والی چانه عقل والی چانه سمجھ والی بادشاہ سره د عقله پټه پوړون کو راکوشو خروالای په اس کې نولو د لرګي واغستو خري شړلو ویلو ستپوسو کا ویلې په دې مې پوي کچ دې وخت کې خدای څه کار کوي هغه اصل لته ورکړه ویل دې وخت کې خدای دا کار کوي چې تا نه اس واغستو مال یې راکړو او لاړو. تاسو خیال راغی دې وخت کې خدای څه کوي نو د خدای شؤون دي شان دی پار وخت کې خپل خپل شان اوس دې وخت کې څه شان دی دې وخت کې دا شان دی چې ته خروالا کړې او زه پاس سور کې موته نه لا. عزیزانو عرض می داو چې په دې کائنات کې د الله وجود دی او کل یوم هو فی شان سمانا کل یوم هو فی شان چی شان است چی شان یعنی اوصاف کمالات ندارت پایا کل یوم هو فی شان هر ورځ د الله په یو نوی شان کی چی شان است چی شان یعنی اوصاف کمالات ندارت پایا. اے الله ستاد کمال
او صاف چی دی داغه انتها نشته په دې کائنات کې سوچ کا اور طرف باندې چې سوچ کې یو ځای کې به دماغ ودري مخکې بنشي. نو عرض میں دا کولو چې الله ستا په دې دومره غوندې سرګوټي کې دا براشي چې خدای چا پیدا کړي. نو عزیزانو د خدای تعریف بس دا کوي. خدای ته خدای ذکر وي خود آ. خدای معنا څه خود آ. دا بیا علماء نه تاسو کوي چې خود آ څه معنا ده. عزیزانو عرض میں داو چې هغه کومه حربه وا چې خلق نه استعمالولا چې دا قران چې د خدای کلام نه دی. قران کریم یو اعلان وکړ چې خدا تاسو وایي چې دا قران د خدای کلام نه دی. نو ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورة من مثله. کتا سو په شک کې په دې خبره کې چې دا قران د خدای کلام نه دی شکم دی نو خدا فاتوا بسورة من مثله روړ یو سورت د دې قران په شان وړو کې سورت په ټول قران کې ان اعطینا کل کوثر دی. یو سورت په قران کې داسې پیدا کی لکه د قران چې دی تاسو به حق به جانب یې چې قران د خدای کلام نه دی. یو عربو کې خود شعر او شاعری او د ادبیات شان ډیر اوچت به حد ډیر اوچت عربو کې او بیا د عربو شاعران دنیا به په بل اړول لړ درته عربو کې یو دو جنا کوي داغي پلار او داغي پلار شاعر او ابو نواس نامه ہے امرؤ القیس نامه ہے او نور شاعرانو پاغه زمانہ کې ابو نواس وغیرہ عام ډیر لوی لوی خلق خو خدای امرؤ القیس چې د شهرت ډیر شوی دنیا به د شعر ته غوږی خو دنیا به د کلام ته غوږی خو دا نور شاعران چې د دوی ور سره کینا او حسد پیدا شو چې دا څنګه پرون را پیدا شوه دی او نن چې د ټوله دنیا د منی او مونږ اډو څوک په سړو کې نه اچي